د پکتیا د پوهنې ریاست وایي د مرکز ګردیز په ګډون یې د دې ولایت لرې پرتو ولسوالیو ته د تدریسي کتابونو د ویش بهیر پیل کړ چې د مسؤلینو په خبره په دې سره به د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه په بشپړ ډول حل شي. دغه کتابونه به د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست اړوند 14 ولسوالیو او شهري امریت ته توزیع کیږي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د پوهنې وزارت د هدایت سره سم یې زده کوونکو ته د کارتاسیه ستونزه حل کړې او د ښوونکو د کمښت او د ځینو ښوونځیو د بیا ترمیم ستونزې به ژر حل شي. د تعمیر ستونزې په حل کېدا باندې دي او د ترمیم په برخه کې مو ستونزې لرلې تر ډیره حده پورې حل شوي دي. تیر کال موږ تقریبا کومې پروژې تطبیق شوي دي. داسې کال مو افتتاح وکړه د 40 میلیونه په شاوخوا کې افغاني مصارف یې شوي وو، هغه موږ ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د تشکیل موضوع باندې انشاءالله کار روان ده. وزارت هم واده راسره کړې ده. د دې ولایت د لرو پرتو ولسوالیو خلک د پوهنې ریاست د اقدام ستایي او هیله لري چې د زده کوونکو د زده کړو پر مخ پرتو ستونزو ته دې پاملرنه زیاته شي. ډېر شته ښوونځي دي ډېر مخکې جنګونو سیلابونو خراب کړي دي. موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته دا ترمیم شي. پکتیا کې ټول نږدې 400 ښوونځي دي چې له شمیرې 100 لیسې 80 منځني او پاتې لومړي ښوونځي دي.